سلام د ټول لیدو افغانانو ته زه د لرنه یم لرنه بس مهرباني وکړه نو ما دا تا ماشاءالله ډېره ښکلې موضوع راخیستې دی علي وزیر خو هغه نر سړی و چې د ټولو پښتنو لپاره که دښمن وي که ورور وي که ملګری وي خپل ټول خاندان یې قربان کو هغه 14 کسان د خاندان په څه بېدردي ووژل شول هغه کوم بېدردي سره چې د خاندان ووژل شول ولې ووژل شول د خپلو پښتنو لپاره چې کوم پښتانه د ده په دښمني ولاړ دي د هغو لپاره د دومره کار نو بیا ګل خانان داسې کوي دا ډېره غټه جفا ده خپل ملت سره جفا ده د سړي ته د علي وزیر د مشر ته غټه جفا ده لکه تر څو پورې به دا حالت تر څو پورې به دا پښتانه قتلېږي دا به آخر څه کېږي نو ووایو چې تر څو پورې ټول یو سوي نه وي او ټولو یو فکر لر او بر یو افغان او په یوه جنډه او تر ټکه پورې یوه خاوره په عباسینو ترامو یوه خاوره په دې باندې چې څوک پورې ټول نه وي راغونډ شوي تر څو هم دا حال او دا حال به هم تر هغه وخته هېڅ تر څو پورې موږ یو خپل آزاد او خپلواک هېواد نه یې ترلاسه کړی د پنجاب که دا څوک کرایهدار ملایان دي غلطوي د دې هم مخالف یم زه خپله ملا یم وروره خو زه د کرایهدار ملایان دا څوک چې د پنجاب دلالي کوي د دې غټ مخالف یم او مننه کلیواله ثاني تاسو کلیواله دن تاسو نو اوس کومه خبره کولې ته چې د پنجاب نه خلاف تر کوم ځای ته یې کوم ځای زه د کوټ یم د چمن یم د چمنې ته چې د پنجاب نه خلاف کیندر پاکستان نه خلاف او پاکستان چې د پاکستان یو پاکستان دی د لر او ګور په افغانستان صبر وکړه په افغانستان کې پښتانه دي زموږ په پاکستان کې په کې پی کې پښتانه زموږ دي خو څوک چې دا आवाज کوي چې افغاني پنجاب څوک ځان دی او سین ځان دی بلوچ ځان دی او دغه ځان دی پاکستان یو دی یو لاس دی پاکستان ځان نشته دا چې غداران دي دا غداران دي څوک چې پنجاب حالت دی بلوچستان حالت دی راغلی دی موږ یو پاکستاني زموږ یو وجود دی یو ملت دا ته چې وایي چې لر او بر که نه دا خو پرېږده صحیح شوه دغه کوز په دا مثلا دا مسلمانان نه دي کوم ځای کې دا ورور دا چې کوټې دی کوټې دا مسلمانان نه دي ګوره مسلمان خپل ځای دی مسلمان خبر نه کوم څوک چې د پاکستان وجود کې ګوتې وهي چې پنجاب هغسې او ګلخان هغسې دا د پاکستان په کار دی پاکستان یو پاکستان تا ته درکړي شی دي شی درکړي ته وایي د مرګونه دي تا ته خو وړونه درکوي د اټک نه پاته تا ته وړونه ما ته وکړه بالکل اوس زما خبرې لرالې صبر وکړه یو من اوس زما خبره دی که موږ پښتون ګوره که موږ پښتون ځان کې غیرت پیدا کړو که نه دا ټول چل زموږ په پښتون کې دی په پنجاب کې ولې حالات نه خرابېږي په سند کې ولې نه خرابېږي جی واوره چې ته خانه تا ته یوه خبر وکړم ته د کوم ځای په پاکستان کې د کوم ځای پښتون یې زه د سوات یم پښتون یم سوات یې شابه شي ستا د سوات لرګي لاهور ته ځي که نه ځي ما ته دا ووایه ستا د سوات لرګي لاهور ته ځي که نه ځي ته ما ته دا ووایه ولې نه ځي ځي ستا د سوات لرګي لاهور ته ځي او بیا ستا د څومره وسایل چې لاړ ول هلته هغو وخوړل ځه نو ته څنګه هغه ته ووایې چې تا د کلي ته راسې وي تا مخته وي چې پرېږدي هغه لرګی چې قیمت لري دا داسې ارزانه لرګي نه دي لرګی پرېږده قربان دې شمه لرګی پرېږده په لرګي باندې څه کې لرګی دې په بلا لرګي خو خلک نغري ته چې پوه تودېږي د خلکو ساړه پې ګرمېږي دغه کېږي لرګی پرېږده سوات محترم صاحب یو منټ قربان دې شم زما خبرې د غوږ کې د سواتۍ صاحب زما خبره واوره ستا په دې سوات کې نه هغه پرېږده خیر ورک هغه شي نه ورکوه تېرېږه هغه معمولي خبرې دي ستا په دې سوات کې په سهونو په زرګونو خویندې ورونه په شهادت باندې ورسېدل په یو نوم باندې په بل نوم باندې د دهشتګرد په نوم باندې او څوک د چا په نوم باندې او څوک د حزب الله په نوم باندې او څوک د خان الله په نوم باندې دا ولې دا ستا د سوات انسانان نو وینه دا وینه نه ده هغې باندې خویندې میندې نه بورېږي هغې باندې خویندې نه جاړي د هغې ښځې نه کونډې کېږي
د هغې اولادونه یتیمان کېږي نه. دا وجه څه وه چې په سوات کې دونه قتل عام دې وکړو تر حتی مدرسو پورې په شهادت پکې ورسېدل. صحیح ده. همداسې په باجوړ کې خو دغه نورو ځایونو کې به سره خبرې نه کوم چونکې ته د سوات یې زه به سره د سوات په حساب در سره خبرې وکړم. په سوات کې د پاکستان آرمي په کومه وجه باندې اپریشن وکړو دا خلک یې ولې په قتل عام ورسول؟ اوس ما ته غوږ شه، اوس زما مهرباني د څه لکه نه کلیواله چې مونږ پښتون چې وکړو نه مونږ غداران یو په خپله. مونږ پښتون غدار زما خبرې ته غوږ کېږده قربان دې شم. زما سوال دا نه دی زما سوال دا نه دی پښتون هېڅ وخت کې غلام کېدلی نه شي. دا خبره ستا غلطه ده. پښتون که چېرته غلام شو واورېده نو وجل کېدو به نه. پښتون که چېرته بېغیرتي قبلوله په سړکونو به نه وده کېدل. پښتون که چېرته بېغیرتي غلامي قبلوله په خپل ته چې وایي چې خپل وطن مې دی او خپله خاوره مې دی او خپل پاکستان مې دی ته به په کیمپونو کې پروت نه وي. پښتون که چېرته غدارېدو تا باندې به د مهاجر اواز په خپل وطن کې نه کوو. دا نه ما د دوی سوال نه دی کړی. تا له نمبر نه در کوم که نه قربان دې شم تا له نمبر زه نه در کوم. زما خبر د غوږ کېده تا نه ما دا سوال وکړو تا نه ما د غدارۍ سوال نه دی کړی. تا نه ما دا سوال کړی دی چې په سوات کې دغه بېګناه پښتانه په شهادت باندې ورسول د اپریشن یو کې څه دپاره ولې ما ته اوس غوږ کېده که نه. اوس ما ته غوږ کېده که نه. مولانا فضل الله چې ورته مولانا فضل الله په دې مولانا فضل الله پسې زمونږ د سوات هغه مفتیان تلي وو 4 کسان مفتیان چې زه تا ته باینیم به وښیم د سوات چې موږ تا سره ملګري وو دا ته چې کوم غواړي دا موږ غواړو اسلام او شریعت موږ هم غواړو خو ټوپک نه ورچتوي. هغه ورته په جواب کې څه ووي چې نه ته ځان کېنه ته ځان زیپی غواړه. ما سره میجران او ما سره کرنلان دا نه چې زما سکیورټي ګارډ کوي. هغه میجران او کرنلان چې سکیورټي ګارډ نه وو هغه سره په خفیه لاره باندې یو ځای شوي د معلومات کول چې تر کومه حده پورې د لاسونه اوږده دي او سره ناسو. زه تا ته خبر کوم په سوات کې اپریشن شو دی که نه. په سوات کې خودکش شو دي. په سوات کې په جوماتونو کې په بازارونو کې خودکش شو دي. کم پنجابي خودکش کړل چې بغیر د پښتون نه. خو زه تا ته دا یو چیندی وښیه یو بلوچي وښیه چې په سوات کې هغه خودکش کړله بغیر د پښتون نه. موږ پښتون په خپله پښتون وژنو. ته وایه وروره بښنه غواړم تحریک طالبان تولید چېرته زه درته مدارس ښیم د پنجاب په منځ کې سپوجان به هم پکې ناست دي کرنلان او زمن به هم سبق پکې وایي ورې باقاعده درس ورکول کېږي د دې. زه یې در ښیمه منګه د سوات خلک امن غواړو. موږ جنګ نه غواړو. موږ امن غواړو. امن په کومه طریقه باندې غواړي؟ په وژلو غواړي. تا خو وژني امن په دې طریقه خبره وکړه. زما خبر ته وکړه 1947 کې کله چې پاکستان نه وځه شتا دي برای نام مولیانو کانګرس وټ ورکړو او د مسلم لیګ نو وټ نه ورکړي. د کانګرس مګرتیا کړو او د مسلم لیګ نو مګرتیا هغه نه کړی. قائد اعظم محمد علي اجنه ته دوسوي دا يهودي جن دی کم چې هغه موږ له پاکستان لاس را کړل دي. موږ چې په یو آزاد مملکت کې ناسیو. موږ چې په یو آزاد ریاست کې ناسیو. قائد اعظم محمد علي اجنه ته پونی ته تخت په ریکارډ وکړو. ستا پاکستان آزاد دی. یو منټ صبر وکړه قربان دې شم کوټوال صرف خو دې نظر شم دا سړی ته 2 منټه ما پرې پاکستان آزاد دی. بالکل آزاد دی. بالکل آزاد دی. صحیح ده. ستا په کوټ کې ستا په محکمه کې ستا په قضا کې د چا قانون چلی؟ د چا؟ ستا په کوټ کې ستا په محکمه کې ستا په عدالت کې د چا قانون چلی؟ تعزیرات پاکستان. تعزیرات پاکستان دا قانون درته جوړ کړی چا دی؟ دا چې هر چا جوړ کړل په حق چلیږي. اوس حق چلیږي. هر امکه چلیږي چې چا جوړ کړی درته جی چې چا درته جوړ کړی امکه چلیږي. جی هغه چلیږي. دا جوړ کړی درته چاو دا چې هر څه جوړ کړل لاډ میکاله جوړ کړل چلیږي قانون چې پاکستان لاډ میکاله جوړ کړ چې ته اوسه پورې د انګریز په قانون باندې چلیږي. ستا په محکمه کې ستا په عدالت کې چې اسلام ویلي په محکمه کې به ته هغه سړی کېنې چې هغه په شریعت برابري هغه د قرآن او د حدیثو د اسلام د نگاه نه فیصله وکړي. ته به په عدالت کې هغه سړی کېنې. ستا عدالت د امریکای نه او ستا عدالت د انګلند نه او ستا عدالت د برټش نه روان دی. ته کم ځای ته کم ځای ته زما زه پرېږده نه ته کم ځای نه ته یې د کم ځای ته زما زه پرېږده ته زما ګوره چې ته پاکستان کې نه خوشحاله غټه دنیا د روبار ته دوسته که نه ته پاکستان کې خوشحاله نه یې غټه دنیا ته لاړ شه بل طرف ته لاړ شه که نه افغانستان ته لاړ شه ایران ته لاړ شه انډیا ته لاړ شه چې پاکستان کې ته خوشحاله نه یې د پاکستان قانون ستا خوښ نه دی اوس دې پاکستان کله جوړ شوی؟ قربان دې شم کوټوال صاحب پاکستان کله جوړ شوی؟ 1947 کې
ستا د غلامۍ غټ ثبوت دلته دا دی چې ته په خپله ژبه خبرې نشي کولی. ته دا اوس هم د انګریز په ژبه باندې لګیا یې چې دلته علي وزیر را پاسېږي، دلته منظور پښتون را پاسېږي، دلته یو بل علي وزیر او منظور د پاکستان کې دهشتګردي غواړي، هغه موږ نه غواړو. ای شاباس دهشتګرد دي. یو منټ صبر کوه قربان دې شم کوټوال صاحب، یو منټ ماته خبر د مازغه کولا کوم. علي وزیر دهشتګردي غواړي، صحیح ده؟ دهشتګردي څنګه کیږي؟ زه اوس ماته وګورئ، هر هغه کس چې هغه د پاکستان وجود تقسیمول غواړي هغه د دهشتګرد هم، هغه زه غدار یم. دهشتګرد مطلب ماته ووایه چې د دهشتګرد مطلب څه شی دی؟ د دهشتګرد مطلب دا دی چې په ملک کې یره خوري، چې په ملک کې یره خوري، هغه دهشتګرد دی. هغه دهشتګرد دی، صحیح ده قربان دې شم، هغه دهشتګرد دی. ای شاباس. ته حافظ سعید پیژنې؟ کوټیواله ته غلې شي، کوټیواله یو څه خبره کې ته غلې شي، کوټیواله غلې شي، یو څه خبره کې حافظ سعید ته پیژنې؟ خبره دې وکړه غلطه ډایرکټ انتقاد. یو منټ صبر وکړه قربان دې شم، خیر دی. حافظ سعید پیژنې؟ ډېر ښه پیژنم. څوک دی؟ هر څوک چې پیژنم خبره کوه. څوک پیژنې څوک دی؟ خو ما ته لږ را معرفي کړه، ما ته د تعارف لږ وکړه. نه پیژنم. هو نو ولې دروغ وایې؟ په دغه ګیره دې پرېښې ده، دروغ هم ویل ته وایې پیژنم. دا لایو د شارټکټ خبره کوه، شارټکټ خبره کوه. استادو په شارټکټ باندې مازغه نه کولاویږي. یو خبره ما نه کوه. لشکر طیبه پیژنې؟ نه زه پاکستان پیژنم. دغه هغه ګروپونه دي، زما خبره ته غوږ کېږده قربان شم، چې تا پښتون نسل وژنه کوي، تا د پښتون بربادۍ پسې راغستې ده. د نړۍ په سطحه باندې غټ دهشتګرد د نړۍ په سطحه باندې چې دی حافظ سعید دی. په لاهور کې پروت دی، ټریننګ سینټر یې چلی، په مظفر آباد کې چلی، په سیالکوټ کې چلی، په دا څه وایي ورته په ابټاباد منصیره کې چلی، ټریننګ سینټر یې موجوده دي، مسلمانان پرې وژني، تبعیض پرې کوي. ولې د ده خلاف اواز نه اوچتوي؟ ولې پاکستان حکومت دا نه نیسي؟ ځکه پنجابی دی. علي وزیر یو منټ زما خبره حکومت خپل کار باندې ډېر ښه پوهېږي په چلولو باندې، هغه ډېر ښه پوهېږي. څوک چې نسي هغه نسي، څوک چې نسي هغه خبر پرېږده. زه تا ته نن خبر د پښتون خبره کوي. ته د پښتون خبره مه کوه، پښتون خبره ته په ده مه کوه چې اول ته پښتون شه، اول ته پښتون شه، د پښتون خبرې وکړه. نه اول پښتون څه شي لکه زما بخکري شي، پښتون څه شي وایي؟ ته چې پښتون شي په تا کې غیرت راځي. اوس زما خبره ته اوس زما یو ځل خبره ته واوره ښه مکمل. زه تا ته د پښتون تعریف کوټوال صاحب، یو منټ کوټوال صاحب، زه تا ته مکمل پښتون در پیژنم چې پښتون څه ته وایي، پښتون څه شی دی، او چې ته پښتون شې تا نه څه جوړېږي. دا ښه به غور سره واوره. که ته پښتون شوې، ته په ځان هم غیرت کې، ته په خپل خور هم غیرت کې، ته په خپل مور هم غیرت کې، ته په خپل اسلام هم غیرت کې، ته په خپل رب باندې هم غیرت کې، ته په خپل رسول باندې هم غیرت کې، ته په خپل قرآن باندې هم غیرت کې. چې کله ته پښتون شوې دا کې دا ټول د غیرت شیزونه اټومیټک در کې راځي. دا زما له خوا نه په پښتونوالۍ او په پښتو کې نه، دا په پښتون کې الله پاک دا خیاستونه. یو منټ صبر وکړه، زما خبره ته غوږ کېږده که نه؟ زما خبره کوم کشمیر فتح کو چې ته پښتنې ته لاړې په افغانستان کې کشمیر زما خبره ته واوره که نه؟ جاهله زما خبره یو ځل واوره، زما خبره ته واوره جاهله، چې په افغانستان کې ته خویندو میندو پسې ځي، کشمیر ته ته خویندو میندو پسې ځي، دا وزیرستان کې ستا په سوات کې، ستا په باجوړ کې، ستا په دیر تیمرګره کې دا د پښتنو خویندې چې کمیسو پرتوک ته وباسي، بېعزته کوي. و د بېغیرته د یزید د ذلیل بچا ته ولې دې پښتنو پسې نه ځې چې ته کشمیر ته ځې؟ اسرائیل په فلسطین کې دومره قتلونه نه دي کړي لکه پاکستان د ریاست چې په خیبر پښتونخوا او د پښتنو په علاقه کې دا لار شي. تاسو تاسو کې دا ګل خانان دي المندې صاحب، دا چرته راټینګې دی شي دا لایف سال کې وی چې دا یو تاسو منډاسي زامن دي، دوی سره دلیل او منطق نشته. چا ته پنه تاسو منډاسي قسم په خدای دوی نه خپل کلی پښتنه او قرآن کې ته خپل لیکنو مرسي ولا که خپل نه نو مرسي ولا که خپل جغرافیه کله خو څه هغه ته به معلوم نه دي. تراشه به ته تشوي کومه سلاني ته راشه تشوي زه خو نه ته مانه چې پاتې واغې پسې نه وته نارنجي هغه به خلاص میزه هغه ته زنګ وخه دلته لایف کې درخېږي هغه ته زنګ وله هغه پاس خلاصې نه خلاصه ده. ښه دغه سره راغی پوه شي موضوع تاسو ګډه وډه کړه. هلمندی صاحب
هغه به ډېر یو بې غیرته انسان وي، هغه به ډېر یو بې وجدانه انسان وي. والله که هغه مسلمان وي، والله که هغه افغان وي، والله که هغه پښتون وي، والله که هغه انسان وي چې څوک دلته د علي وزیر دپاره غږ نه پورته کوي. زه حیرانه د دې خلکو د مفکورې ته یم، د دې مزغو ته یم چې د دې په دې سر کې مازغه دي، بوز دي، غول دي. افرین وردګ صاحب په بعضې وخت یو شی به یې چاپه پوه شي، د دې خلکو په مزغو کې هغه شی دی. یو سړی د خپلې کورنۍ نه 20 کسه 18 کسه هغسې ځوانان لکه عارف وزیر غوندې همدغسې نور 18 کسه خپل د کور دغه پښتون قام دپاره قرباني کوي، په شهادت یې ورکوي. دغسې یو سړی چې دغه د